یو سلویختم نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ شیخ درویش رحمہ اللہ تلے گلے نے پدی مکتوب کے دو خبر بیانی درے یو خبر ادا ترغیب بیانی پا متابعت د سنت سنیہ د رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم چه تاسو د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د سنت سنیہ اتباع کئ او دویم خبر دا بیانای چه طریقت او حقیقت دا متممان د شریعت تی طریقت او حقیقت باندې چې عملو کې نو دې سره د شریعت پورواله راځي. دریم نمبر خبر دا بیانای چې په منځ د علوم شرعیو کې او د علوم صوفیو کې چې په مقام د صدیقیت کې چې دا اعلی مرتبه د مراتبو د ولایتنا اس مخالفت پکې نشته. یعنی علوم شرعیه او علوم صوفیه دا د شریعت سره مخالف دي، مخالف نه دي. زمونږ استاد هغه ملګری چې وایي شریعت اور ہے او طریقت اور ہے، امام ربانی رحمہ اللہ پاغوی رد کئیں چې علوم شرعیہ او علوم صوفیہ دوارا دا بالکل دا د شریعت مخالف ندی او یو بل سره مخالفت نشت. 200 نمبر مکتوب دا یو هم لګره د شیخ درویش رحمہ اللہ په دې مکتوب کې امام ربانی رحمہ اللہ دو خبریں کہیں. یو خبر ادا کہیں کہ بہترین سوان او بہترین سیقل د زړه د زنګ د لری کولو د پاره هغه څه شی دی؟ هغه لری کول دی د محبت ته ما سوا الله، چې ما سوا د الله تعالی نه محبت د زړه نه لري کې دا بهترین سیقل دی چې دې سره زنګ د زړه لري کېږي. او دویمه خبر ادا کوي چې دا محبت ما سوا الله کله لري کېږي؟ کله چې انسان متابعت د سنت د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم کی نو بیا محبت د ما سوا د زړه نه لري کېږي. 3 نمبر مکتوب امام ربانی رحمہ اللہ شیخ فرید بخاری رحمہ اللہ تلے گلے او پدے کے دے دو توحید بیان کئی، توحید شہودی او توحید وجودی چدا دا تصوف پہ اصطلاح کی انتہائی او گران زید او بحثم ترنا گران دے. ندی بانی امام ربانی رحمہ اللہ بحث کئی او بیاوائی اولیاء و بزرگانو تا پکار دادی چه خپل کامیابی پا توحید شہودی کی خلق و توخائی نا پا توحید وجودی کے. داغی وجہ دادا چه توحید وجودی مانی ارسڑے نپوئیگی نو دغه ولی او بزرگ مورد دا اعتراض گرزیگی. او توحید شہودی دا د اعتراضاتنا خالی دے یا کم دے. 3 نمبر مکتوب دیم لگل دے شیخ فرید بخاری رحمہ اللہ پدی مکتوب شریف کے 3 خبر بیانائیں. یو دا رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم دا صفت خانانو صفت کڑیں، سوک دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام صفت کئی مدح کئی. نو امام ربانی رحمہ اللہ داغوی صفتو نکنی. دویم خبر ادا کڑے دا چھ دنیا کے دا ټولو بہترین خلق اغا خلق دے چھ مصدقان دا شریعت تی، چھ سوک دا شریعت دا رسول اللہ مبارک تصدیق کڑے دے. او بدترین خلق دا دنیا اغا خلق دی چه مکذبان د شریعت تی، چه سوک شریعت تا نسبت د دروغو کئی. دریم خبر ترغیب ورکڑے
په متابعت د سنت سنیه د رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم. 45 نمبر مکتوب دی هم لېږلی شیخ فرید بخاری رحمه الله. په دې مکتوب کې د خپل پیر مبارک شکر ادا کړی دی او یو پیر دستگیر یو ولی تیر شوی داغه د وفات کېدلو نه پس داغه شکر ادا کړی دی او په آخر کې د رمضان المبارک د میاشتې فضائل بیان کړي دي.